مننه درنو لیدونکو، زه محمد اسماعیل زماني یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضر یم. دا چې زمونږ افغان جنت وطن چینل غواړي چې د هیواد بېلابېل ښکلاوې ښایسته ځایونه تاسې ته در وښایي. اوس هم د نورستان ولایت د واماو ولسوالۍ ته را رسېدلي وو. دغه کلی چې دی ارچڼو نومېږي، د واماو ولسوالۍ مرکز دی. واماو ډېر غټه ولسوالۍ ده، ډېر زیات نفوس لري. د نورستان مرکزي طرف ته پروت ده. د دې سربیره پارون سره نږدې ولسوالۍ ده. دا چې په واماو ولسوالۍ ارچڼو سیمه کې یو روان یو، بره پارون طرف ته روان یو. پارون د نورستان مرکز ښکلاوې تاسې سره شریکوو. نو تاسې تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ. خیرې څنګه یې؟ الحمدلله الله رحم د خیرات ده، څه نشته فعلا. لږ تیز خبرې وکړه. د کوم ځای؟ کونړ یم. د کومې ولسوالۍ؟ وټپور ولسوالۍ. ښه، ډېر ښه. څنګه راغلی دلته؟ دلته کاروبار دپاره راغلی ده. کوم هسې کاروبار کې؟ که دا دکانداري او دا په کس سره مزدوري کوي. دکان دې خپل دی؟ نه مزدور یم. ښه، څومره روپۍ ده کوي؟ 4.5 میاشت. 4.5 او ګزاره دې پې کېږي؟ بس ګزاره دی، روان دی. نو څنګه سودا کېږي؟ او ماشاءالله ښه دی. کوم شی ډېر چلیږي؟ دا سبزیجات چلیږي. نو په دې 4.5 افغانیو باندې تا خپل کور ساتلی شي؟ نو بس شپې ورځې سبا کوو. نو هلته مزدوري نشته ستاسې په ولایت کې وټپور کې چې داسې ښه کاروباري؟ داسې چې کاروبار و، موږ به دلته څه کوو. لیدونکو ته څه ویل غواړي، څه پیغام لري؟ پیغام هم دا دی چې دغه پیغام دی د الله رب العالمین د روغ صحت غواړم دې دپاره، او الله رب العالمین د دې ټول اجر عظیم درکړي، او رب العالمین د ټول مسلمانان کامیاب کړي. خوشحاله اوسئ. جزاکم الله. لیدونکو، مونږ د واماو ولسوالۍ کې یو. تاسې ولیدل چې ګران ملګري سره مو خبرې وکړه چې د کونړ ولایت څخه راغلی دی. دلته په مزدورۍ باندې دکانداري کوي. وایي چې ژوند څخه خوشحاله دی او دلته مزدوري هم شته دی. نو اوس هم مونږ روان یو، بره ځو پارون د نورستان ولایت مرکز ته ځو.
سلامونه درنو لیدونکو، زه محمد اسماعیل زمانی یو ځل بیا ستاسې درانه چوپړ ته حاضر شوی یم. دا ځل یې موږ راغلي یو د نورستان ښکلي ولایت ته. دا چې نورستان ولایت په ختیځ ولایتونو کې یو له ښایسته ولایتونو څخه دی چې د هیواد داخل او خارج څخه په وروستیو کې له زرګونو څخه زیات سیلانیان ځان ته جلب کړي دي. دا چې نورستان ولایت د افغانستان یو له ملي پارکونو څخه هم دی، نو موږ هم راغلو دغه ښکلي ولایت په اړه تاسو ته معلومات درکړو، د دې سربیره د دې خلکو رسم رواج او د نورستان ولایت د پارون د سیمې ښکلي منظرې تاسو سره شریک کړو. نو لیدونکو تاسو موږ سره تر پایه پورې پاتې شئ او برنامه تعقیب کړئ. لیدونکو دا چې موږ پارون مرکز ته راورسېدلو، دلته هوا ډېره ښایسته ده، یخه هوا ده نسبت د ننګرهار کونړ. دلته هوا ډېره یخه ده، ډېر ښایسته ده او دا تاسې وینئ بیک ګراونډ کې هم ډېر ښایسته طبیعي منظرې لري. اوس هم دلته بعضې ځوانان ولاړ دي، موږ هم دیو نه پوښتنه کوو چې دیو له کوم ځای څخه راغلي دي او د دې طبیعي ښکلاګانو څخه څومره خوند اخیستې ده. سلام خدمت شما و درود خدمت شما. خوشحال هستیم که با همراه شما صحبت داریم. ما خوش آمدید میگیم شما را. تشکر. څنګه یې؟ ښه صحت دې ښه ده؟ ژوند زندگی سره څنګه یې؟ شکر الحمدلله سلامت باشین. با دعای شما خوب هستین، صحتمند هستین ان شاء الله. ډیره مننه. له کوم ځای څخه راغلی؟ ما از ولایت لغمان اومدیم. ښه ډېر ښه. څنګه چکري راغلی یا کار او بار ته راغلی؟ ما به تفریح و سیاحت، چون آب و هوا نسبتا در ولایت لغمان گرم است، به مخاطر ما یک تفریح و سیاحت اومدیم. ښه ډېر ښه. دې طبیعي ښکلاګانو څخه د نورستان نه دې څومره خوند واخیسته؟ بس ایت فکر بکنن بعضی افغانای ما یک قسم ایدیا دارن، یک دیدگاهی دارن که بعض وقتا ترجیح میتن خارج از سر افغانستان، گویا که مثلا بر خود هزینه زیاد، مصرف زیاد تا بالای خود مثلا میارن که برن یک جای دیگه چکر. اما از ما نیوزرلند ما نورستان است. ما جایی را داریم که از نیوزرلند هم بهتر است. مثل نورستان ما، مثل پکتیای ما، مثل بعضی ولایت‌هایی هستند که واقعیتش قابل سیاحت است، واقعا قابل دید است و از دیدش آدم خوش میشه، از آب و هوایش آدم لذت میبره. بالکل. ډیره مننه. خواهش میکنم. سلامت باشید. لیدونکو واقعا چې سیلانیان هم ډیر خوشاله دي، ډیر ښایسته ځای دی طبیعي. تاسې موږ سره پاتې شئ، نور مخکې ځو، نور ښایسته ښکلي ښایسته منظرې موږ تاسې سره شریکوو. موږ سره پاتې شئ. پارون